أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مخکې الله پاک بیان وکړو چې په دغه افک او په دغه بهتان لګولو کې سراسر ستاسو د پاره بخیری نه و، بلکې بعضی وجوه پاغه کې داسې و چې هغه ستاسو د پاره د خیر سبب او چا چې څومره شر او فساد خور کړی دی نو داسې نه ده چې بس دغه خبره ده چې وشو، یا به یو سړی دا خبره کوي چې زما خیال دا و چې کیدای شي دا رښتیا نو چې ستا دا خیالو دا پهلو ستا سره وخو ستا سره بله پهلو هم و چې ستا دا خیال شوی وی چې دروغ نو تا ولې دغه خیال ولې نه کو چې تا دا خیال کو نو چې دا خیال دی وکړو نو داسې نه ده چې بس خو یو خبره ولاړه تېره شو، بلکې الله پاک وایي چې هر کس په د خپل سزا موافق د خپل ګناه د سزا موافق عذاب او سزا اوچتای. وصل الله پاک فرمای ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة کچری د الله پاک فضل نوې پتا سو باندې او رحمت د الله پاک نوې پتا سو په دنیا او په آخرت کې لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظیم نو در رسیدل به تاسو ته فيما په هغه سکه افضتم فيه چې غوپه شوی ای تاسو په هغه کې مشغوله شوی ای تاسو په هغه کې ننوتی ای تاسو په هغه کې نو د هغه په بدله کې و تاسو ته صدر رسیدل او عذاب عظیم لوی عذاب خدا الله پاک فضل او مهربانی د پتا سو باندې چې د هغه لوی عذاب نه تاسو بچو. اذ تلقونه بألسنتكم دا لوی عذاب به ولې در رسیدو زکا کله چې اغسطه تاسو دا خبره یعنی دا دروغ تاسو اغستو بألسنتكم فجب خپلو باندې وتقولون او ویل تاسو بأفواهکم پخلو خپلو باندې ما هغسا لیس لکم به علم چې نو تاسو ته په هغه باندې صدلیل تاسو سره په هغه باندې صدلیل نو وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو په دې خبره باندې هینن د معمولی خبره وهو عند الله عظیم او دا د الله پاک په نسبت باندې لوی ګناه زکه چې خبره د چا متعلق و صفوان رضی الله عنه پشانته مخلص صحابی او بیا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها پشانته پاکیزه زنانا او بل طرف ته دا چې دا بهتان داریک دا پچا باندې دا خو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې و دا الله پاک په نسبت باندې دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا اول داسې ونشوا کله چې واورید تاسو دا خبره دا دروغ چې کله تاسو واوریدو
نو داسې ولې ونه شوه قلتم ما یکون لنا چې ویلی وی تاسو چې نه دي مناسب زمونږ دپاره نه دي جایز زمونږ دپاره ان نتکلم بهذا چې مونږ خبره وکړو په دې باره کې یعنې مونږ خپله خوله وخوځو په دې کې بحث مباحثې پرېږدوه چې تاسو مسلمانانو دا خبره کړې وی چې زمونږ دپاره خوله خوځول هم په دې کې جایز او مناسب نه سبحانك هذا بهتان عظیم سبحانك پاکی دا تعالی را اے اللہ پاک لفظی معنی دا دی دادا لیکن دا کلمه دا تعجب دا کله چې عرب تعجب کوي حیرانتیا کوي نو دا کلمه استعمالی په هغه ځای کې یعنی ولی تاسو داسې ونه وی چې کله دا خبره تاسو واورېده سبحانك د تعجب خبره ده یعنی داسې چرته کېدی شي داسې شخصیات هغو چرته کې داسې خبرو ته راتلی شي هذا بهتان عظیم دا لوی بهتان دی لوی دروغ یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا واز کوي تاسو ته الله پاک نصیحت کوي تاسو ته الله پاک یعنی منکی تاسو الله پاک په نصیحت کولو سره د خیرخواهی په نصیحت سره ځکه وعظ ویلی کیږي مخلصانه دینی نصیحت چې په هغې کې د مخاطب یعنی د اوریدونکي خیرخواهی مطلوب نو دې ته ویلی کیږي وعظ وسک یو ملا یا یو کس وعظ کئی مخلصانه دینی نصیحت دا کئی خلقو خو مطلوب پا دی کی دا مخاطب خیرخواهی نہیں بلکہ مطلوب پا دی سرا ردا چیارا خلق زما دا وعظ نصیحت واو او خلق وای چې الکه دا خو ډېر لوی مولا دی ډېر لوی پوهه سړی نو دې ته وعظ نشي ویلی کېدی دې ته نصیحت نشي ویلی کېدی بلکې دا خو دی خپل شخصیت ښکاره کړ او یا په دې کې دنیاوي بله فایده یي نو دې ته وایي لالچ نو دلته کې الله پاک وعظ کوي د دې خبرې یعنی مسلمانانو ته د هغو د خیرخواهی نصیحت کوي ان تعودوا لمثله ابدا د دې خبرې چې واپس شئ تاسو مثل د دې خبرې ته ابدا هیڅ کله یعنی چرته هم داسې خبرې ته بیا واپس را نشئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الآيات او بیانی الله پاک تاسو ته احکام والله علیم حکیم الله پاک پوها حکمت والا ولولا فضل الله او کچری نوې فضل د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمته او رحمت دهغا فی الدنیا والآخرة فدنیا او آخرت کی لمسکم نخامخا در رسیدل بوتاسوتا فیما پهاغسکی افضتم فیه چی غوپا شوی ای تاسو پهاغی کی عذاب عظیم عذاب لوی اذ تلقونه کلچ اغست تاسو دا خبره بألسنتكم فجب اخفلو وتقولون
او ویل تاسو بافواهکم پخلوخ پلو باندی ما هغسا لیس لکم به علم چی نو ستاسو سر پاغی باندی سدلیل وتحسبونه او گمان کو تاسو پدی خبر باندی حینا نمامولی خبری وهو عند الله عظیم او دادا اللہ پاک پنیز باندی لوی جرمو ولولا اول داس ونشوا اذ سمعتموه کلچ واوری دا تاسو دا خبرا قلتم ولی ونوی تاسو ما يكون لنا ندی جائز زمون دا پارا ان نتکلم بهذا چی خبر وکمونگا پدی بارکی سبحانکا دا حیرانتیا خبر دا هذا بهتان عظیم دا لوی بهتان دے یعظکم اللہ واز کوي تاسو ته الله پاک ان تعودوا لمثله چې واپس نشي په مثال د دې ابدا هیڅ کلا ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنان یعنی واپس نشي دسی قسمه خبرو ويبين الله او بيانوي الله پاک لكم الآيات تاستا احكام والله عليم حكيم الله پاک پوها حکمت والده